کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس هم په دې باندې تاسو کار کوم چې مثلا څنګه د موجوده ټیبل نمبر کانسټنټ د منځه وړی شي یا پرایمري کې دا چک کولی شو د منځه وړی شو. اوس هم چې الټر ټیبل ام پی او راځم چې ډراپ کانسټنټ دلته څنګه کلام نو دا شی نه لیکو کانسټنټ د کانسټنټ نه لیکو مثلا چې پی کې ام پی آی डी چې پی کې انډرسکور ام پی آی डी مثلا دا وته چې دینه چک ریموو کا دا چک ریموو کوي. اوس مثلا دلته راشم دا کانسټنټ دا ریفرش کوم دلته دا نه وي. راځم اوس کمپوز کې چې مونږه جوړ کړې په هغې نه دا چکو کانسټنټ دا ریموو کوم. راځم ورته لیکم چې یو کې انډرسکور نیم او ایچ دا سلیکټ کوم ورته چې رن مثلا اوس دلته راځم ریفرش دا یو کې انډرسکور دا د منځه لاړو. دا چې څنګه مثال تاسو ډراپ کوئ مثال کانسټنټ ډراپ کوئ اوس زه راځم مثال د درې واړو فیلډونو باندې یو پرایمري کې یعنې دا که غواړئ چې درې واړه دا ټول ریکارډ سره چک کوئ یونیک کوئ نو دا درې واړه باید تاسو راوړئ. موږ کولی شو چې مثال دلته ورته وویل چې آټ څومره کالمونه چې تاسو یونیک کوئ یا په مثال پرایمري کې پې ورزیاتوئ نو تاسو کولی شئ یا کمپوزیټ کې جوړوئ ورته وایم چې آټ کانسټنټ مخکې مو د یونیکي باندې جوړ کړو اوس ورته وایم چې پرایمري کې پی کې مثال آیډي او نیم مثال نیم باندې ورته لیکم چې پرایمري کې دلته ورته لیکم ام پی آیډي او ام پی نیم مثال دا دواړه مې ونیول دا چې کوم رن کوم او دلته راځم ورته چې ریفرش نو تاسو به دلته دا وګورئ چې مثلا دا اضافه شو په دې مثلا دا دواړه فیلډونه چې شو یا دا دواړه کالمونه یونیک شو. په همدا شان بیرته چې کولی شئ ورته وایم چې ډراپ دلته ورته لیکم چې ډراپ راسن دا پرایمري کې د دې نه ریموو کوم تیار نومې شته دی نو دومره ورته لیکم چې مثال چې شکه ده بیرته ډراپ کا اوس راځم ریفرش نو دا به د منځه لاړ شي. دا مثال په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې کانسټنټ د منځه یوسئ. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.